سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې د امریکا د ویزې لپاره اپلای وکړو. هغه خلکو چې له امریکایانو سره کار کړی ده. خو ما لږ غلط ولیکه، په هر صورت زه انګلیسي کې دومره تکړه نه یم، خو اپلای فور سیف افغانستان دلته چې راسئ کلیک کوئ په اول خط باندې. په دې چې کله کلیک کوئ نو دلته تاسو ته دغه سټیپونه درښیي، دا 5 سټیپه دغه کم شیان چې دي، کم معلومات هغه درښیي درته، او دغه معلومات تاسو کولی سئ ولولئ. د معلوماتو نه وروسته تاسو ځئ دغلته کلیک هیا د پی ډي ایف څه ده، پی ډي ایف باندې چې کلیک کوئ دا مثال تاسو دلته ځان ته راښکته کوئ. کله چې یې راښکته کوئ دا هغلته څه کېږي، تاسو ته ایمیل ادرس خلاصوي، افغان سیف اپلیکیشن ده. دا ایمیل ادرس هم چې کله خلاص کړه په دې باندې کلیک کوئ. په دې مو چې کلیک وکړو تاسو ډایرکټ ځئ جیمیل ته. ستاسو جیمیل ته ځئ یا ایمیل ته، تاسو خپل ټول هغه اسناد چې لرئ تاسو کولی سئ په پی ډي ایف باندې ور ولېږئ. خپل مشکلات هم دغلته ورته ولیکئ، دغه ایمیل څه دغلته بیګریف لیکئ. مثال زما په جرمني ده، دلته چې کوم مثال غواړئ چې تاسو ولیکئ چې امیګریشن سیستم کې یا موږ هلته امریکایانو سره کار کړی، نو دغلته لاندې خپل ټول مشکلات لیکئ. بیا دغلته پی ډي ایف باندې په دا پی ډي ایف چې کلیک وکړئ خپل ټول ډاکومنټ کولی سئ راجګ کړئ. دلته څو کسان هستئ، څوک درسره دي، بچیان دي، هر څه چې لرئ دغه ټول کولی سئ تاسو دې هغه ته ولېږئ، د ایمیل ادرس ته ولېږئ. هغه یې بیا پیغه ورکوي. کله چې پیغه ور وکړه، کتنه یې وکوله، هغې نه وروسته بیا هغې خپل تصمیم نیسي، بیا بېرته تاسو ته ایمیل کوي، شاید تاسو ته بیا څه درکړي، وخت درکړي چې ورسئ د امریکا سفارت کې خبرې وکوئ، ستاسو مشکلات بیا هم واوري، او له هغې وروسته ډېر امکان شته ویزې درکړي. نو غوښتل مې دغه معلومات که چا سره نه وي تاسو سره شریک کړمه، او له هغې وروسته نور نو که وکولی سئ اپلای وکوئ او کولی سئ امریکا ته لاړ شئ.